د حکومت او طالبانو خبرو کې دوه جنجالي مسایل. د افغان دولت مرکچي پلاوي غړي نادر نادري وایي په طرز العمل دی کې د ګډو مواردو ترڅنګ چې د دواړو خواو لخوا پرې هوکړه شوې لا هم ځینې اختلافي مسایل شته چې د کړنلاره د وروستي کېدو مخه یې نیولې ده. نادري وایي هیله لري چې ژر پای ته د دوو مواردو باندې هم توافق وشي، خو په اړه یې ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. اخوا د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق وایي په طرز العمل له موافقې وروسته به دواړه ټیمونه د بین الافغاني مذاکراتو یو بل پړاو ته داخلیږي. وثیق زیاتوي چې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ په میکانیزم هم خبرې شوي خو تر اوسه نهایي شوي نه دي. د په خبره د مسایلو له نهایي کېدو سره سم په اجنډا خبرې کیږي او په هغو موضوعاتو به بحث کیږي چې په اجنډا کې ونیول شي. په داسې حال کې چې لومړی کې د تمه وه چې د دوشنبې په ورځ په طرز العمل موافقه وشي، خو نادري وایي هڅه روانه ده ترڅو د مذاکراتو د ښه پر مخ وړلو لپاره لومړی په طرز العمل کې ټول مسایل شامل شي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو چې په دوحه کې روان دی لا هم معلومه نه ده چې تر کومه به دوام پیدا کړي، خو راپورونه وایي چې د خبرو دوهم پړاو ته به ډیر احتمال یو بل هیواد ناروې کې ترسره کیږي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.